چې کم مولا په ما باندې د دې خبرې فتوا لګی چې دا کفر دی اک مولا ته بل دا ټول نظم د قران نه ثابتوم کوم دل ثابت نکو چې سزا د غلی ابا زمای دا کم اشعار چې د ویل دي په دغه اشعار او په دغه شعرونو باندې وای کزه مولا کافر کړم که په ما باندې الزام ولګو په ما باندې تهمت ولګي په ما باندې فتوا ولګي دا نو که دغه فتوا په ما باندې د پروف سره ولګوله چې سزا د غلی هغه به زمای د مجيب زلمی دا خبر را سره ووري نور خبره سره کوم دا ویډیو به در اخره پورې ګوري او دا ویډیو به ډیره زیاته شیر کوي زه تاسو ته دغه یو میسج درکول غواړم چې کله هم زمونږ په سیمه کې داسې یو نر شاعر را پیدا شي چې هغه د نبی علیه السلام هغه د الله صفات کوي هغه په شعرونو کې بیا الله یادوي د الله رسول یادوي هغې باندې چې کوم دی د مینې اظهار کوي د هغه شعرونو باندې چې کوم دی د نبی علیه السلام سره مینه ساتي په هغې کې د مینې وضاحت شوی دی موږ که لیلا او مجنون یادو موږ که د لیلا او د مینې قصې کوو نو موږ د جنۍ او د تور زلفې او تور لبان او سرې شونډې او سره لبان یادو نو هغه چې کوم دی بیا په موږ باندې د کوپر پیتوي او د پر دغه نه لګي او نن چې کوم دی مجيب زلمی د نبی اسلام صفات کړی دی دغه سره د مینې او اظهار کړی دی او هغه چې کوم دی د خدای او د رسول خبرې کړې دي په دغه شعرونو کې هغه دغه وینا د په ما باندې چا دغه ثابت کړل چې آیا دا د کوپر خبرې دي په دې باندې مجيب زلمی کوپر ته وځي دا ډېر تکړه لیکوال دی او په دغه وړه خوله باندې چې کوم دی ډېر غټ اشعار ویلي ډېر ذهن د آیډیا د ذهن د ذخیران ما چې په نن سبا شاعرانو کې دا یو د کار شاعر دی یو د کار زلمی دی چې هغه دونه ښکلي شعرونه ویلي دي او په هغې باندې نبی اسلام او د الله صفات کړی دی نو قدرمندو داسې شاعران سپورټ کول پکار دي چې هغوی دې قام ته دې ملک ته زموږ د قام بچو ته دوی ته یو ښه میسج ورکوي دوی ته چې کوم دی د الله د رسول لاره ښیي موږ خو که وګورو په ډېر شاعرانو موږ وکتل ډېرې غزلې خلکو وویلي ډېر نظمونه خلکو وویلي په هغې کې چې کوم دی دغه سرې شونډې او دغه سره لبان یادېږي نور څه موږ وانه اورېدل دا میسج دا وړوکې غونډه کې میسج و د دغه مجيب زلمي ټولې خبرې هم در سره شروع کوم 2015 کې ما سره سنشت ما د قرآن حفظ هم کړی د دین علاوه ما تفسیر هم ویلی ما قرآن حدیث بلا کتابونه د دین علاوه صرف نحوه هدايه فقه دا ټول ما ویلی دي داسې نه چې ما نه توتانو پاڼې ویلي چې داسې یو سړی راځي ما باندې تنقید کوي یا نور کم ملګري دي د ځان د مشهورولو لپاره کوي د خپل اډورټایزمنټ لپاره کوي د هر څه لپاره کوي هغه به والله عالم هغې ته پته وي چې د څه لپاره کوي یا زما د بدنامولو لپاره کوي خو الحمدلله زما د نیمې نه زیاته ناسته په ژوند کې د علماو سره شوی زه د علماو سره کینم پاسم اوس هم زه د علماو سره کینم ما پسې د ډېرو خوښو مدرسو نه د وفاق د مدرسو نه ما پسې رنګ وشو چې کوم سړی تا ته وایي چې یاره دا تا غلط ویلي یا دې کې کفریه الفاظ وو لومبي به مونږ تاسو ته وی چې کوم سړی تاسو د دې باره کې سوي چې تا غلط کړي نو ما ته وی نمبر راکا زه به ورپسې لاړ شم کور ته کیمره به اون کو مخامخ به کینو هغې به مو ګوري زه به مو ګورم په مخامخ باندې ما ته به صرف د نظم تشریح وکړي دا شاعري زما یو خپل یو شوق دی دا زه د پیشن نه کوم دا زما سره روزګار نه دی دا زه د خپل شوق نه کوم زما خپل جوب دی الحمدلله د جوب نه علاوه زما خپل سټډي جاری ده دا زما خپل یو شوق دی دا زه د خلکو لپاره نه کوم دا زه د خپل ځان لپاره کوم د هغه چا لپاره څوک چې ما خوښوي او په څوک کم سړی چې په ما باندې خوشحالیږي تنقید که برای اصلاح وي نو هغه داسې نه وي چې ته ما پسې ویډیو جوړه کړې یا ته ما پسې غلط کمنټ وکړې یا ته زما ویډیو روالې هغې سره د شاته درز دروز ولګې او ته په ما باندې چې دینو د کفر فتوی ولګې نه نه دا خبره غلطه ده چې کوم سړی تنقید برای اصلاح کوي هغه د ما ته رنګ وکړي ما ته دې ووایي ما نه د تشریح تپوس وکړي ځینې کسان شته تاسو مخې له به راغلي چې هغې وایي چې مونږ ته یې تشریح وکړي نو چې تشریح ته غواړې نو ته په فیسبوک ولې غواړې چې ما نه غواړې ما پسې کال وکړه چې راشه ما ته د دې خبرې تشریح وکړم بیا خو دې کې تشریح څه ضرورت شته نه خو بیا هم چې خامخا ته تشریح غواړې ما ته پرسنلي کال وکړه مونږ که الحمدلله که یو شعر لیکو مونږ علماو سره شعر کړی دي دا نظم ما لیکلو سره دا ما خپل استادانو ته زما کنټیکټ کې د نیمې نه زیات علما دي خو دغه ویډیو به ضرور شیر کوئ چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل ورو کاشف لرو اجازت لوی الله په امان